په تیراه کې 14 کاله وړاندې د اپریشنو او د جنګونو له امله یو شمېر خلک د خیبر دې سیمې ته کډوال شوي دي او دلته ژوند پر داسې غارونو یا سمڅو کې تیریږي. د دې خلکو ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دی. 14 کاله یې پر دغه غارونو کې تیر کړل او اوس هم پر دغه هیله دي چې خپل وطن ته به واپس شي او که نه. مخکې په تیرو کې غټ غټ پاخه کورونه او که نه، خو دغه حکومت و طالبانو ګډ جوړ شول، بس پکې راووتو. هلته هم ټایم نشو تېرولی که نه، و بس دلته هم داسې بېوسې غوندې حالات دي. بس زامن هم یو دوه هغه حالات فکر نه واخیستل، لکه بس اوس یې کونډې پوتې که نه واتیمون، بس ورځې زور مې سره کامیږي. نور بس الله عمر دی، د الله په عمر خوښ یو. بس شیکاګور تنګ وي مړي، خو ناکام دی. ما یې زوی وي که نه، بس ناکام دی، نو ښه څه وکړو؟ بل داسې زوی شته نه چې ویر شو، او بس یې خورې دلته مجبورې. د بره نه چې څونه خلک وي تقریبا 10,000 آبادي ده، هغه دلته راغلي وو، په دې غارونو کې پاتې کېږي، اوسېږي. څو نمبر دی، سایه نشته، سهولت نشته، واشروم بادي پخې بادي سور نمبر دی. بس ماشومان بیمارۍ شکار دي. کم از کم په هفته کې یو ځل 2 وار یو بیمار، بس په یو کور کې یو سړی د هغه په مثال کې د ورځې مزدوري کوي او ماښام بس چې راځي چې څه یې ګټلي بس هغه خوري اوس کې. په دې تمه باندې دا خلک ناست دي چې زموږ خپل وطن ګولاو شي تیراه او موږ واپس بره لاړ شو. الله سره ته بس نوست یو، کنی دغه سره څه ته بر دغه ته تیر کوم د ستنی ته کوم او ګدورا کوم څه ته برم نشته، خو بس صرف د الله لپاره، الله په سره باندې سیګو الله ته چې بس تو پیدا کړو کا وجنه مو کا سوتم، بس الله پوکې راکای. زکوت چا روړی، چا خریوت روړی، چا پیکج روړی، چا بس پا باندې بس ټیم تیری چې مړه الله پوک رزق ورکوي، سړی لا په هغه نه